هغو ته ویل کېږي اوس کوکې مه وهئ، اوس به زموږ له لوري تاسې ته څه مرسته در نه کړی شي. په یاد لرئ چې زما آیاتونه در اورول کېدل، خو تاسې د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلی. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تبصرې او افسانې کولې. نو آیا دې خلکو هیڅکله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی؟ یا هغه داسې څه راوړي دي چې هیڅکله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه و راغلي؟ یا دا چې له خپل پیغمبر سره هیڅکله آشنا نه و چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي؟ یا دوی په دې خبره قایل دي چې هغه لیونی دی؟ نه، بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی ایسي. او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای، نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی. نه، بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي. آیا ته له دوی نه څه غواړې؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډېره ښه ده او هغه ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. ته خو دوی سمې لارې ته بلې، خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي.